خو چې څوک راته زړه مات کی بیا په سر ګرځوم. मुनाफिकों से डर लगता है मुर्शद, दुश्मन तो मैंने हजारों पाल रखे. السلام علیکم ګرانی مینوالو، زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو تاسو د ورکوټ شانتي شارټ کلیپ هم صحیح کو د نیلم ګل هغه او بل خوا چې دینو د مراد هغه نو نیلم ګل چې دینو ویډیو جوړ کړی و نو دا سپیشل د مراد د لپاره چې ته ما سره ډاغر اخلي نو بیا ورته ځان به ټینګ ساتي. نو مراد چې دینو د نیلم ګل د دې خبرې جواب چې دینو خپل ویډیو کې ورکړی د ډایرکټ خو د یو بل نمونه نه اخلي، ولې چې بیا تاسو د ښه پته ده د دې د حرکتونو نه تاسو ښه واقف یې. خو خیر نو مراد دا پوسټ ولې ولګولو، دا خبره ولې وکړو، نیلم ګل دا خبره ولې وکړه، نو زه به تاسو سره د دې متعلق ټولې خبرې په دې ویډیو کې بیان کوم. نو دوستانو تاسو تر اوسه پورې زما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو پلیز ځان سره زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې بل آیکن هم. نو دوستانو د مراد او د فاطمه ګل ترمنځ جګړه شوې ده او ډیره غټه جګړه راغلې ده. مراد نه فاطمه ګل مرو راتلې ده خپل کور ته. نو مراد دې ټایم کې ډیر زیات ټینشن کې دی، ولې چې مراد لا 14 اگست نه پس داسې څه فنکشن نه دی کړی، داسې د ډانس هغه پروګرام نه دی کړی په فاطمه ګل باندې. د هغې وجه همدا ده چې فاطمه ترې نه مرور راتلې ده او مرور په څه خبره راتلې ده، هغه په دې خبره راتلې ده نیلم ګل د فاطمه ګل خلاف په پوسټونه لګول، په سوشل میډیا باندې، په فیسبوک باندې، په ټیک ټاک باندې، په هر ځای کې د فاطمه خلاف په پوسټونه لګول. او مراد به غلی ناست و، ده به چې دی نو ورته داسې نه څه خبره کړې ده، نه ورته چې دی نو د مراد داسې څه بیان راغلی و. نو هغې له غوسه ورغله، ورته وایي دا وګوره هغه زما خلاف پوسټونه لګوي او ته غلی ناست دی، نو زه تا سره باقي نور ژوند نه تېروم. نو دا ترې نه مروره تلې ده خپل کور ته فاطمه ګل. نو دوستانو ګورو دا به تر څو پورې مروره به وي، تر څو پورې به چې دی نو دا مراد سره نه پخلا کېږي. خیر د هغې بل څه کار روزګار نشته، مروره ترېنه لاړه نو یو څو ورځې پس به بیا به چې دی نو مراد به ځي زاري منت به وکړي او را به یې ولي، ولې چې د مراد فاطمه نه بغیر ګزاره نشته او د فاطمه مراد نه، د دواړو یو بل بغیر ګزاره نشته. د دې چې کوم کار روزګار دی دنده ده نو په دې کې چې دی نو بیا خفګان او داسې خو راولل چې دی نو بیا بېوقوفي ده. نو بس دوستانو ګورو د دې تر څو پورې دی خفه دي یو بل سره. نو دوستانو زما دا میسج دا پیغام او که ویډیو کې مانه څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر زر تاسو سره به یو نوي ویډیو کې به ملاقات کېږي. خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان، والسلام.